د ننګرهار اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې په انګړ کې د ملي راډیو ټلویزیون 3 خالي بستونو لپاره له 83 کسانو ازموینه واخیستل شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې عمومي رئیس مفتي شهزاد نور راشد چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود وویل د ننګرهار په شمول ټولو ولایتونو کې د کارکونکو د ظرفیت لوړونې روزنیز ورکشاپونه پیل شوي چې نوموړي دا ورکشاپونه ګټور او له لاسته راوړنو ډک یاد کړل. راشد دغه راز د ننګرهار اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره کې د برېښنایي ازموینې مرکز پرانسته د ختیځ زون لپاره یو ښه ګام وباله چې په خبره دې سره به ازموینې شفافه او له انساني لاسوهنو خوندي وي. یوه برنامه ارتقا د ظرفیت د مامورینو ده، دوهم د الکترونیکي کمپیوټري امتحاني مرکز افتتاح ده او دریم څه د هغه د نیاسنجي ټیم ده. دغه درې کارونه نن دلته افتتاح دي او شروع کېږي انشاءالله. په ولایت کې او په مرکز کې د موږ دوه ډوله ارتقا د ظرفیت شروع دي، یو د رهبریت ته او بل د مدیریت ته. دلته چې کوم شروع کېږي ارتقا د ظرفیت هغه د مدیریت شروع کېږي او دا دومره مهم شی ده چې څومره مرګرو دغه درسونه ویلي دي که په مرکز کې دي یا په ولایتونو کې دي د هغوی تقاضا غوښتنه هغه ډېره سمې ده. د ننګرهار اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس مولوي مطیع الله طلحه د ازموینې ګډونوالو ته په ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکړ. موږ چې څومره امتحانونه اخیستلي الحمدلله ډېر په شفاف ډول باندې مو اخیستلي دي، خو داسې شفافیت یې لا زیات سي نو نن الحمدلله دغه اگزام سنټر د دې افتتاح وشوله او شفافیت خو تر دې کچه پورې داسې دا یو ماشین ده او ماشین چې دا هغه نه احمد پیژني او نه محمود پیژني بلکې هغه صلاحیت او استعداد او قابلیت ته ګوري نو هغه چې په هر چا کې نو خپل ورته کمپیوټر اتوماتیک نمرې ورکوي نو په دې کې هیڅ قسمه انساني مداخله شتون نه لري. بل ورته د ازموینې ګډونوال د ازموینې له صحنې خوښ او راضي دي او له نورو ادارو هم غواړي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه خپل خالي بستونه اعلان ته ورکړي. د ازموینې مخکې چې موږ ته یو سیمینار راکړل شو چې د کمپیوټري ازموینې باره کې وو، موږ ته یو څه اندازه کافي اندازه معلومات هم راکړل چې ازموینه څنګه ورکړو او ازموینه چې کمپیوټري ده نو شفاف هم ده، د ازموینې نه راضي وو ښه شفافه ده. په ټوله کې دغه کارونه او دغه سي پلانونه په لاره چول دغه سي ازموینې او ځوانانو ته دغه کاري فرصتونه برابرول دا یو ښه پلان دی د دولت لخوا او موږ د دې غوښتونکو چې تر ډیره دغه سي کوم بستونه چې خالي کېږي کار د اهل کار ته وسپارل شي تر څو هغه کوم بیکاره ځوانان چې د دوی په دندو ګمارل شي. په ورته وخت کې د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون امیر مولوي امان الله عادل وای دغه خالي بستونو کې د کسانو جذبولو سره به دغه ادارې چارې لا پیاوړې او ښې شي. د اصلاحات اداري د رهبرۍ نه او هغه ادارې نه مننه کوو چې زموږ دغه پروسې تر دغه ځای رارسولې ده انشاءالله او د کومې نه چې موږ د دغه پروسې نظارت وکړو ومولیدله انشاءالله الحمدلله 100% کې موږ په دې مطمئن یو چې دا به د شفافیت د لارې نه او یا د اهلیت د لارې نه دلته یو ملګری انتخابېږي هغه که د خبریال بس وي او که هغه د ایډیټر وي او که د پروډیوسر وي نو انشاءالله چې په دغه لاره باندې کوم سړی زموږ ادارې ته راځي نو موږ هرکلی کوو او امید لرو انشاءالله چې زموږ اداره به د دغه د راتلو په سبب باندې لا پرمختګ وکړي انشاءالله د پرمختګ سبب به جوړ شي. د یادونې وړ ده چې یادو دریو خبریال راډیو پروډیوسر او اډیو ایډیټور 5 خالي بستونو لپاره 132 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له جملې 83 کسان د ازموینې لپاره په شرایطو برابر پیژندل شوي وو.